سق نشال او بکره کوم ځای ده عمومي روډ دی د پېښور الحمدلله مجاهدین کوټه راورسېدل چیک پاین ته سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته تحریک طالبان پاکستان د پېښور په عمومي سړک د تالاشۍ په پار چیک پاینټ اچولی دی الله کوم ځای دی پېښور عمومي روډ دی الحمدلله په سوشل میډیا کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د پېښور په عمومي سړک چیک پاینټ اچولی او موټر دراوي بیا د سپرلۍ تلاشي کوي. یوه ویډیو چې په ټویټر یا ایکس پاڼه خپره شوې پکې لیدل کېږي چې د تحریک طالبان پاکستان لسګونه وسلوال د سړک په غاړه ولاړ دي او د تلاشۍ پر مهال یو بل ته مبارکۍ ورکوي. عمومي روډ دی الحمدلله ملګري پکې چیک پاینټ کوي. په ویډیو کې دا هم لیدل کېږي چې د پاکستاني نظامی ادارې کوم کس یې نیولی دی د تلاشۍ پر مهال یو وسلوال ورباندې غږ کوي چې ټلیفون یې هم باید چیک شي. ټلیفون ترې واخله ټلیفون. لا وړاندې داسې راپورونه ورکول کېدل چې خیبر پښتونخوا کې له بنو څخه تر پېښوره د شپې مهال طالبان په سړکونو تلاشۍ کوي او د نظامي کسانو پلټنه کوي. خو داسې ویډیو په لومړي ځل لیدل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د پېښور په عمومي سړک په رڼا ورځ پرته له کوم ډاره چیک پاینټ اچوي او تلاشۍ کوي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کلونو کې پکې پر پاکستاني ادارو او نظامیانو بریدونه زیات شوي دي او هره ورځ د تلفاتو راپورونه ورکول کېږي. لا د وړاندې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي وو که روانه حالت همداسې ادامه وکړي نو خیبر پښتونخوا به ډېر ژر سقوط شي او د طالبانو تر کنټرول به لاندې شي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا اوسنی 50% کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او ډېر ژر به د 50% نور کنټرول هم ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې پاکستان کې نه یوازې طالبانو پر پاکستاني رژیم بریدونه زیات کړي دي بلکې د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم واټن رامنځته شوی دی چې شنونکي د پاکستاني پوځ غلطه پالیسي او د واک کنټرول ترلاسه کول مهم علت یادوي.